مګرو پرختیا به نه خبرې پاکستان پښتنو نه دی جوړ کړی برطانیه جوړ کړی دی د برطانیه دا انګریزانو جوړ کړی دی دا د خپلو مفاداتو دپاره دوی جوړ کړی دی پښتنو د دې دپاره بالکل مبارزه هم کړې ده سرونه هم ورکړي دي چې زه په خپله خاوره هیڅ پردی سړی نه منم پیرنګی به نه وي پیرنګی یې د خپلې خاورې نه په دې بنیاد استلی دی چې زموږ نیکونو په خپله خاوره پردی سړی نه پرېښوده نو د دغې که هر څوک دعوا کوي هغه د ځان رښتیا شماري دا دعوا خامخا مه ورکوئ ځکه هم چې د دغې څه داسې علمي ریکارډ نشته دی پښتنو د پیرنګي خلاف مبارزه کړې ده هم یې په سیاست کړې ده هم یې په ټوپک کړې ده هم یې په هر لحاظ سره چې ډېرو به ښایي چې د غره نه به غله کېدله د پیرنګي نه به یې کوله چې د چا نه به ټوپک چلېده هغه به په پیرنګي چلولو چې د چا نه به سیاست کېدلو هغه به د پیرنګي خلاف کولو نو مونږ په خپل دغې ملک چې کله جوړ شو مونږ بیا څه وکړل زمونږ مشرانو اعتراض نه پې وکړه بلکې دا خبره مخته را روانه شوله ملګرو پاکستان چې کله جوړېدلو نو تاسو ته پته شته دی په دې کې یوه اداره وه نورې ټولې ادارې هغې را جوړې کړې او هغه کومه وه هغه فوج و برطانیه پیرنګی چې کله په هندوستان قبضه و نو په هغه وخت کې د خلکو د هندوستانیانو او د عامو چې کوم نورې علاقې وې د هغې د غلام ساتلو دپاره یې د دوی په خاوره د دوی د ځوانان په خپل فوج کې په خپل ملیشه کې په خپل خاصدارو کې برتي کړل چې څنګه خپل خلک په هغه خپلو خلکو کابو چې کوم فوج یې جوړ کړی و د هغې فوج نام څه شی و برټش انډین آرمي دا په هغې فوج کې چې کوم پیرنګي روزلی و تربیت یې پیرنګي کړی و فکر او سوچ یې پیرنګي جوړ کړی و د هغې فوج څو رجمنټ پنجاب رجمنټ بله بله دی سره جمع کړلې نام یې څه ورکړه پاکستان آرمي نو چیلنج ورکوم چې دوی دې ثابته کړي چې دا فوج پاکستان خپل جوړ کړی دی دا هغه د پیرنګي د فوج مختلف بټالین مختلف رجمنټس دا سره جمع شولې جوړ شو د پاکستان اول چیف اف آرمی سټاف څوک جوړ شو چاته پته شته سور پیرنګی دوم چیف اف آرمی سټاف یې څوک جوړ شو هغه هم پیرنګی ځکه چې په رینک کې دوی د پاسه وو دا نور پکې ورسته راغلل نو د پیرنګي سره خبره مې مقصد مې بل و د خبرې دا ځان له یو اوږده خبره ده زه به سبا په کالونیلیزم د پیرنګي دلته څه دور تېر کړی دی په هغه به زه سبا خبره کوم نن مې مقصد بل دی چې دا رویه زموږ سره ولې دا کېږي په هغه باندې کوم ملګرو د پیرنګي د فوج چې د کوم قانونو سره ملګرتیا وه د ننني فوج هم د هغو قانونو سره ملګرتیا ده د پیرنګي فوج ته پیرنګي ته چې د کومو قانونو نه مشکلات وو او کوم قانونه د پیرنګي نفرت څخه کولو په بنیاد نننی فوج هم د هغو نه نفرت کوي که بلوچ یادوې که پښتون یادوې دغه ته تر نن ورځې پوره د پیرنګي د مخالفت سزا میلویږي دغه ته تر نن ورځې پوره د هغې رویه مخامخ ته زه ثبوت پیش کوم هسې خبرې نه تاسو ته پته شته دی په مونږ چې چېرته هم اف آی آر کېږي نو یو خبره لیکلې وي اشکونه یادوم 123 124 اے یا بی
دلته وکیلان ناست دي دا پیرنګي په 1880 کې جوړ کړی دی چې په هغه وخت په هندوستان کې بچا بغاوت کوه په هغه باندې د غدارۍ مقدمه چې درج کوله دغه به درج کولې او نن په موږ باندې هم هغه مقدمه تاسو به لیدلي وي چې درته ووایي چې په 3 MPO کې مې بند کړو زموږ ډېرو ملګرو په 3 MPO کې جیل کټ کړی دی خوړلی دی 3 MPO پیرنګي جوړه کړې ده دا چې پابندۍ لګوي دا هم پیرنګي جوړې دي نو دا هغه د پیرنګي نظام تر نن ورځې پورې موږ ورسره مخامخ یو او هغه رویه هم زموږ سره تر اوسه پورې کېږي په هغه وخت کې زه د فرد نه یادوم فرد ملک زما هم خپل کېدلی شي د بل هم په هغه وخت کې د خلکو سره د چک ټیټ کولو دپاره دوی ته بیا خپل پښتانه ورلږل ملکان به او دا به ورولږل خبره به ورسره کوله نمایندګي به پیرنګي په دې تر سیټ کوله نن هم چې زموږ کومه نمایندګي کېږي دوی یې په خپل مرضي باندې راته ټاکي چې دغه دغه به کوي رویه هغه ده نظام یې هغه راته را مخامخ کړی دی قومونه لاړل جاپانیان چینان دغسې د یورپ خلک نور د دنیا ټول کامونه د ترقۍ ژوند د امن ژوند د خوشحالۍ ژوند کوي او پښتانه چیرې پاتې شول د محکومیت د غلامۍ په ژوند کې چېرته په یو ځای ناست دي پر لت یې کړی دی چېرته په بل ځای ناست دي احتجاج یې کړی دی چېرته په بل ځای کې زړه بالکل مړ دی د هر څه نه د انسانانو ژوند دا رنګه نه وي زموږ پښتون چې هر چېرته درغوي بس دومره یې ذهنونه دي د ژوند نه مړه شوي دي چې هر نوی سهولت راشي دته د قیامت یو نشانه ښکاري وایي د قیامت اعلامې دي زړونه یې دومره د دغې حالاتو نه ډک شوي دي چې هر وخت وایي چې قیامت را نږدې شو دا احساسات بل چاته نه ورځي دلته خپل د بېروزګارۍ د لاسه د خواشینۍ د لاسه د بېانصافۍ د لاسه یو فکر یو احساس د پریشانۍ پیدا کېږي د هغې نه دغه هر شی بیا جوړ شي نو ملګرو د خبرې مقصد مې دا دی چې مونږ کام به دا احساس ضرور کوو چې کلک غلامان یو کلک محکوم خلک یو مونږ ته کس راشي پلانکی تللی په کراچۍ په پلانکي ځای کې SHO ډېر کلک ملګری دی نشي ستا SHO ملګری کېدلی د دغې نظام یو کس هم ستا ملګری نشي کېدلی البته که په پلار نه زیاتې تحفې د ورته کړي وي په پلار نه زیات ګفټونه د ورته کړي وي بیا کېدی شي لږ څه خیال دې ساتي نور د دغې نظام یو سړی هم ستا د خیرخواهۍ دپاره ما ته وښایه چې ستاسو ملګری چېرې جوړ شوی دغه نظام ټول یرغمال نظام دی فرد واحد په دې کې بادشاه دی بس باجوا بادشاه سلامت دی چې څه فرمان یې جاری کړو که عدالت دی که بل دی چې څوک هم دی هغه بیا منل کېږي مونږ به ویل پخوا زمانو کې یو ظالم بادشاه و هغه به داسې کول داسې کول سړی ته د پخوا زمانو خبرې مه کوه په تصورات کیسې مه کوه دا اوس زمانه کې هم ته د هغې شي سره مخامخ یې مونږ لا اوس هم هغه د سنسي پر ژوند کوو او بدلیږي نه ملګرو چې د پښتنو هره ضلع ته ننوځي د سړي زړه درد کوي چې خدای پاکه په دې ضلع کې زما 10 لکه پښتنې خویندې میندې ورونه اکاګان دا بې مقصده او بې معنی ژوند تېروي لګیا دي د یو بل سره په جنجال اخته دي نه د انصاف ورکولو څوک شته
په نشتیو کې ډک دي، نه د روزګار ورکولو څوک شته، او ژوند دې بې عصرې پاتې دی، نه یې د پوهنې او د روزنې څوک شته. نو ملګرو، که تاسو خپل ځان نه پوهوئ، که تاسو ناپوهه ځانونه پاتې کوئ، که تاسو د خپلې خاورې په اهمیت په قدر باندې ځان نه پوهوئ، بیا به تر هغومره پورې د خپل ژوند او د راتلونکي نسل ژوند هم داسې په بربادیو کې تېرېږي. څومره نسلونه د پردیو جنګ په خاشاک کښې زموږ لاړل. فتوا د جنګ چې راشي چې ویې کوي، هغه بیا پښتنو ته راواړوي. چې جنگ راشي بیا وایي چې پټان بڑے بہادر ہے، کشمیر دی پلانکی دی کا پاک ځای چې پټان بہادر وي، خو چې کله موږ خپل حقوق غواړو بیا وایي تاسو خو تر ټولو غلطه خبره دا کړې چې تاسو پښتون د ځان سره لیکلي دي. ښه چې جنګ ته مې راځې هلته خو بیا ته خپل هم پټان پټان پښتون یادوې، خو چې امن غواړم بیا په تا پابندی رہے. نہیں، ہم سب تو پاکستانی ہے، کوئی پنجابی سندھی پشتون نہیں ہے، سب برابر ہے. چې سب برابر دی بیا کشمیر ته هم خپل لاړ شه. هلته خو پښتانه بیا پې ورچګوي چې پښتانه جنګونو ته هم خپل ور مخته شه. نور خو پرېږده، پرون چې دلته پولیس هم را مخته کول، یو په چاڼ یې کا دا پښتون دی، تاسو ورته مخته شه. ګوره خبره بیا هغه راځي چې هر څه چې زمونږ وي، چې اختیار یې زمونږ نه وي، هغه به زمونږ په مخالفت کې استعمالیږي. دا پولیس والا چې کوم پښتانه وو، څوک وو؟ ستا ورونه وو، خو اختیار دې ستا نه وو. کیدای شي په زړه کې همدردي هم د ده سره نه وي، ستا سره وي، خو اختیار دې ستا نه وو. نو ملګرو، بې اختیاره کام یو، محکوم کام یو. په داسې وختونو کې چې یو تحریک په ډېر وخت نه پس راپورته شو، څوک سوال کوي چې آخر به څه کېږي. هر ځای کې وي تاسو به آخر څه کوئ. دا خبره ډېره کېږي که نه کېږي چې آخر به څه کوئ. پته هم شته چې دوی آخر نه مقصد څه دی. انتها پسندي ختم کوي. دا د آخر خبرې آخر ته پرېږدئ. اوس څه کوو چې په دې خبره وکړو. سټیپ بای سټیپ به مخکې ځو، مرحله وار به مخکې ځو. یو دم ټوپ به نه وهو، وزیږي د دغې سره انسان. چې آخر وخت راشي نه به بې ننګي وینئ. انشاءالله هلته به هم ننګ وي چې تر اوسه پرې کوو، هلته هم کوو. نو د تحریک سره، د پی ټي ایم سره ولاړ اوسئ. دا هغه خلک نه دي چې تا هسې بس د ځان د څه مفاد دپاره راټولوي. دا هغه خلک دي چې خپل ژوند درته لوګی کوي، خپل ژوند تا ته درکوي چې ستا ژوند جوړ شي، ستا وطن جوړ شي، ستا عزت جوړ شي. چې نه د پښتون قام عزت وي، نه د پښتو ژبې څه اهمیت وي، نه مو په دنیا کې څه احترام پاتې شوی وي. هغه یعنې زه ژوند تېرومه، زه یو روزګار یو کاروبار کوم، زه وایم هر ملګری د خپل روزګار کاروبار خامخا کوي، خو ساره د قامي شعور به نه غورځوي. زه روزګار کوم او قامي شعور نه لرم، څه به وایم؟ زه څوک یم؟ څنګه ژوند کوم؟ خدای پاک هم په قرآن کې وایي ما تاسو قبیلې پیدا کړي یاست ستاسو د پېژندګلي دپاره. ستا تر ټولو لوی شی پېژندګلي ورکه ده. ستا د ژبې اهمیت نشته دی. رښتیا درته وایم، د دې ملک هر دفتر ته هغه که په پښتنو کې دننه دی که پښتنو نه بهر دی، هلته ورشه په پښتو کې خبره وکړه ته به جاهل ښکارېږې، خو په اردو کې یا په بله ژبه کې وکړه ته به تر ټولو لوی ښه سړی ښکارېږې. نو دغه ولې چې زموږ ژبه اوس سپکه شوې ده. تر ټولو اول خبره دوی څه کوي؟ ستا ژبه سپکه که، ستا کلتور سپک که. ستا په کلتوري لباس کې یو سړي واسکټ اغوستی دی، پګړۍ اچولې ده، خپلو کپړو کې یو دفتر ته ځي، دی به څه ښکاري؟
موږ چې تعلیمونه کوو داسې به وایي چې که موږ تعلیمونه نه پردي کلتورونه زده کوو. تعلیم ډېر فرض دی، موږ به خامخا زده کوو. کلتور مو خپل چک ټیټ مو د وطن خپل شته دی، هغه د هر وطن والا خپل کوي. نو ملګرو د خپل وطن کې په خپل کام کې د یو مثبت بدلون دپاره خپل ځانونه آماده کړئ، خپل فکرونه سم کړئ، خپل سوچونه د کنفیوژنو نه وباسئ، په صفا نیت او په صفا روح سره د دغې وطن د دغې خاورې خدمت شروع کړئ. که څوک غواړي چې د انسانانو خدمت وکړمه نو تر ټولو لوی حقدار یې پښتانه دي. په دوی نه زیات په د مظلومیت او محکومیت بل څوک نشته په دنیا. راشئ دا د انسانانو خدمت دی. که څوک د مسلمانانو خدمت کول غواړئ نو په مسلمانانو کې دومره زیات په غم ککړ بل څوک نشته لکه پښتانه چې دي. په دې وخت کې د دوی خدمت وکئ. که څوک څوک چې پاکستان وایي چې د پاکستان د شهریانو خدمت کوم، هم په دې نه زیات د خدمت حقدار څوک نشته. په هر لحاظ سره د دغې وطن خدمت یو روح کار دی، یو ثواب کار دی، یو آیني کار دی. دا مظلوم کام دی. د دغې د مظلومیت سره ودرېدل دا تاسو مطلب زما تاسو نه یې، ټول قام یادوم. زه پوهېږم چې د شپې په دې وخت باندې څوک تر دې ځای راغلي دي، هغه یو څه ننګ او غیرت لري، ټول پښتانه یې لري، تر دې ځای ځان رسوي ظاهره خبره ده، ډېر درد لري په خپل زړه کې، ډېر احساس لري، ډېر فکر لري. خو بیا به هم خپله پوهه زیاتوو په دې حواله سره. نو خپل تحریک سره تاسو هر کله چې خبره کیږي کلک ودرېږئ. که دا تحریک ستاسو نه کمزوری شو تاسو یې په نتیجې پوهېږئ چې هغې نتایج به څه وي. نامونه به بدل وي، کیدای شي نام یې روانور نه وي بل وي، خو کار به هغه کوي چې روانور کوو. ستا په خاوره به روزنه د کام تربیت او لارښودنه هغه بیا ستا خپل پښتانه ځوانان نه کوي، بیا به کرنل امام خو درته ناست وي هغه به یې کوي. نو خپل تحریک د خپل قامي ګټو دپاره مضبوط وساتئ. نو بله خبره دلته د درنې د پرلت په حواله سره دی. ځینې خلک دا خبره هم کوي چې په پرلتونو هیڅ نه کیږي، په جلسې هیڅ نه کیږي، تر څو به تاسو احتجاجونه کوئ. دا خبرې هم کیږي. دغو کسانو سره که چیرې کام ته نقصان نه وای، ما په چیلنج ورته ښودلي وای چې ځه موږ 6 میاشتې نه احتجاج کوو نه غږ پورته کوو، د خپل کام او وطن حال بیا وګوره چې کوم ځای ته درته رسېږي. دا د دغو ناستیو د دغو احتجاجونو د دغو پرلتونو زور دی چې لږ څه آرام درته میلاو شوی دی. دا چې نن هم بند کې هغه ښه سړی نه دی، نه هغه ښه خلک دي، د دغې پرېشر د لاسه دوی دا ستاسو د پرامن طریقې سره راټولېدلو د لاسه دوی دې ځای ته رسېدلي دي. ځینې خلک وایي ټوپک راواخلئ په هغه ډېر کار کېږي، په دې نه کېږي. نو ته څه وایې چې موږ ټوپک راخستی وای، چیک پوسټونه به سوکه شوي وای که نور به هم سخت شوي وای؟ خلک د ورکولو نه کمېدل کم شوي وای په ټوپک که نور به زیات شوي وای؟ موږ دغې کام ته چې کومه لاره خوښه کړې ده هسې نه د دغې کام د هر کور ګټه مو راته کتلې چې په څه کې ده. هر وګړی هغه تن چې یو پښتون دی او د پی ټي ایم کلک خلاف دی، هغه هم چې وزیرستان ته ځي د هغه دپاره به هم چیک پوسټ سوکه وي. موږ هغه خلک نه یو چې یوازې د هغه باران دی د رحمت چې په ګولونو نه په ازغو باندې هم ورېږي. د هر چا دپاره که زموږ مخالف څه کېمئ چې د ټولو دپاره برابر کار کوو. د دغې وطن د هر کور د هر وګړي خیر او ګټې په څه شي کې دي، موږ د هغې تعین راته کوو، هغې مطابق بیا خپله لار خپل اعلان کوو، خپله لار جوړوو. دا احتجاجي پرلت موږ میاشت اول هم کېنولی شو. ولې میاشت لیټ شو؟ بغیر تیاری، بغیر یو منصوبه بندي که موږ دا کولی
دغه نه به زموږ ملګرو ته تکلیف رسېدلی نو موږ بیا هم کامي ګټه ګورو چې د کام ګټه او فایدې په څه کې د هغې مطابق تیاري وکړو یو کار کوو نو تحریک تل د خپل کامي ګټې دپاره ولاړ دی د هر کور د هر وګړي د ټولو خیر په څه کې دی د هغو دپاره کار کوي او ټول ملګري به په دې باندې تل دغسې ولاړ وی صبر او استقامت حوصله دا د څوک د پی ټي ایم د ملګرو نه زده کړي چې پرون دوی راتلل په جذبه کې کمی نه راتللو صبر یې دومره و چې مخامخ ورته ولاړ و څه یې ورته ویل نه حوصله او همت یې دومره و چې بیخي کېناستل هم نه بیخي به ور ولاړ و او حکمت عملي یې دا وه چې نورالله به مختلفې لارې او کیسې ورته جوړې کړې تر دې ځای راوهم رسول نو دا پښتنو ډېر ښکلی ترتیب زده کړی دی چې تر څو په دې کار کېږي په دې به کار کوو که په دې باندې کومه ورځ خدای مکه وپوهېدلو چې هېڅ کار نه کېږي په رښتیا بیا به بله لار ووینئ بله به ووینئ هر یوه چې قوم ته یې ګټه رسولې په هغې باندې